مشر ورور چې نو خپل خور د سکول نه واپس کور ته راوړل چې په کور خواته راورسېد کنه نو هغه باندې چا ډزې وکړلې او خور چې نو په ټیم سره د دنیا نه رخصت شول او ورور چې دی نو هغه هسپتال ته ویړل په هسپتال کې چې د دنیا نه رخصت شو. ویډیو سره مکمل وګورئ دا واقعه په کوم ځای کې راغله. حسن علي نومې هلک ولګېد او دا خور او ورور چې دی دواړه ویشتل او دی چې د دنیا نه رخصت شول. مکمل واقعه ته بیانوم چې دا واقعه چې په ګجرانوالا کالونۍ کې چې دا واقعه راغلې د ملګرو. د چټه به تاسو ته تصویران ښکاري د کس نوم دی عبدالرحمن او د چټه به تاسو د جنې ښکاري د دې نوم چې دی ایمان 16 سال عمر دی او دی چې په نهم جماعت کې دی سبق وایو. عبدالرحمن چې د ټولو نه مشره ورور د ټولو خویندو نه د ټولو ورونو نه چې مشر او 30 سال عمر دی. عبدالرحمن د مور نوم چې دی هغه عظما دی او د پلار نوم چې دی هغه لقمان دی. ګجرانوالا کې واقعه راغله کالونۍ کې د مکمل ډیټیل داسې شریکوم. ایمان چې دی څو ورځې نه مخکې چې هغه به سکول ته تلله او واپس به چې د سکول نه راتله ځکه چې هغه په پرده کې تلله او په پرده کې به چې د سکول نه واپس راتله. حسن علي نومې کس چې هغه په لار کې تنګ کړه هغه چې وچړله لوپټۍ ترې واخیستله نو دغه ایمان ولګېد او دا کور ته لاړ او د خپلې پلار ته یې وویلو چې داسې چې یو کس زه تنګ کړم او هغه پلار ته ټوله واقعه بیان کړله. چې کله پلار ته دا خبره وکړه نو پلار چې هغه ډېر زیات غوسه شو. هغه ویل چې دغه کس به زه ونیسم او دا به زه دوه ټوکړې کړم ځکه چې پلار ډېر زیات غوسه شو. عبدالرحمن ته پته ولګېد نو عبدالرحمن چې د کور نه بهر ته راغی او دغه کس چې دی د حسن علي دی ونیو دې سره لانجه وکړله او دا چې واپس کور ته لاړ. و دغه د عبدالرحمن چې کوم پلار دی هغه ولګېد لقمان او هغه چې دی د دغه حسن علي د پلار ته ګیلې له لاړو او هغه چې دی ګیله ورته وکړله. چې کله ورته ګیله وکړله نو د حسن علي پلار چې دی نو هغه ولګېدلو او هغه چې دی معافیت یې وغوښتله او د دې کومه زوی و حسن علي نو هغه چې دی ډېر بدنام و ځکه چې په هر ټایم کې به چې غلط کارونه کول غلطې کارنامې او په کلي کې چې دی بدنام و ملګرو. هغه یو داسې قسمه ټایپ انسان و چې کله ورته هغه ګیله وکړله نو دغه حسن علي ته چې پته ولګېدله چې په کور کې هم زه ذلیله شوم پلار چې دی ما هم ذلیله کوي په محله کې هم زه ذلیله یم. نو هغه چې کله دا خبره واورېده نو هغه چې دی ډېر زیات غوسه شو. عبدالرحمن چې دی هغه خپله خور چې دی سکول ته هم وړله او د سکول نه چې دی واپس به هم راوړله ځکه چې هغه ته پته وه چې د حسن علي چې دی دا زما خور چې وړي نو هغه ویل چې دا زه په خپله ډراپ کوم په خپله باندې به وړم او واپس چې دی زه به راوړم. د محلې خلکو ته پته وه که نه چې دا جینۍ چې دی یو ډېره زبردست جینۍ ده د خپل سکول ته ځي او واپس چې دی د خپل سکول نه کور ته راځي په پرده کې ځي. او دې چې دی کله عبدالرحمن چې دی 2:30 بجې دي د سکول نه چې دی د خپله خور چې دی په موټر سایکل کې نه ولید او کله چې دی د کور خواته راورسېدې نو دا حسن علي ولګېد او په دې خور او په دې ورور باندې چې دی ګولۍ وورولې. چې کله پې ګولۍ وورولې د کور نه بهر او اینې د دیو نه بهیږي چې پلار ته کله پته ولګېده پلار چې دی بهر ته راغی هغه خپله لور راچوته کړله نو هغه لور نه چې دی مکمل طور باندې په هغه ټیم کې ساه ختلی و او دا زوی چې دی په دې زوی کې ساه و نو دی چې کله هسپتال ته یوړو نو په هسپتال کې چې دی هغه هم د دنیا نه رخصت شو ملګرو. دا واقعه په ګجرانوالا کې راغلی دی یار او دغه نه پس چې دی نو دغه پلار چې دی دا بیا عدالت ته هم لاړو او بیا چې دی د دې تره لاړو او په ترې کې چې مقدمه هلته درج کړله چې دا حسن علي چې د دې سره داسې کار په کار دی ملګرو چې دا مکمل طور باندې دنیا نه ختم شي ځکه چې دا په دنیا کې انتشار جوړی بهن بای چې دی هغه د دنیا نه رخصت کړلو هغه مکمل طور باندې ویشتلو ځکه چې عامه چې دی جینۍ وچړله په خپل غلط کارونه کول جینۍ وچړله او جینۍ چې خپل کور ته خلکو ته خپل مور پلار ته ویلو دغه نه پس چې دی لګي او هغه چې په تمانچه باندې ولي او دوه چې د دنیا نه رخصت ملګرو په دې باره کې څه وایي ټولو ته زمونږ خواست دی خپلې خویندې همیشه چې په پرده کې ساتئ همیشه کوشش کوئ چې تاسو ماشومان سکول ته ځي نو په هغه باندې ضرور پام کوئ. نن سبا چې څوک د چا د عزت پروا نه کوي تاسو همیشه کوشش کوئ خپل ماشومانو پروا ضرور کوئ په هغو پسې وروسته سار کوئ چې زموږ د ماشومانان چې د سکول ته ځي دا د څه دپاره ځي د سبق دپاره ځي که نور ځي ګوره د جینۍ سره خو چې زیاتی شوی ځکه چې من هم جومات کې یو جینۍ سبق وایي که نه خو ماشومه وي هغه سره یو انسان نازي او هغه سره زیاتی کوي یو کس دغه نه پس هغه کور وایي او د کور خلک چې دی هغه ته کس ته ګیله کوي او دغه نه پس چې دی هغه رالګي او هم وله خور ولي هم وله چې دی هغه ورور ولي هغه مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت ملګرو. په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی د خپلو خویندو ضرور پام کوئ د خپلې لوریانو ضرور پام کوئ چې چېرته سکولونو ته ځي کوم ځای ته ځي نو پکار چې تاسو پام کوئ چې دا چېرته لاړ او د چا سره میلاویږي نو دې خیال ضرور ساتئ. نن سبا چې څوک د چا د عزت خیال نه ساتي همیشه چې خپل کار پوره کوي او دغه نه پس چې هغه ګزاري بیا چې هغه سره تعلق هم نه ساتي. او ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ دا واقعه چې په ګجرانوالا کالونۍ کې دا واقعه راغله ما سره بیان کړه د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ.